اوس د خدمت او د یووالي وخت دی، اوس د وطن د جوړونې وخت دی، اوس په دې خاوره د جنګونو پر ځای د آبادۍ او رغونې وخت دی. د کارتي پروان ویشتڅانګې کې د 1415 شروع تر اوسه پورې تقریبا 14,000 الکترونیکي تذکرې متقاضیانو ته توزیع شوي دي، چې د دغو تعداد تذکرو نه 12,000 تذکرې نوې تذکرې توزیع شوي دي او تقریبا 1000 تذکرې چې دي هغه د خدمات باغ استوزۍ نه توزیع شوي. اوس په دې خاوره د جنګونو پر ځای د آبادۍ او له ویش څخه وروسته خدمات کې موږ 4 بخشه لرو چې مصنعه تذکره ده، تجدید تذکره ده، ثبت تولد ده، ثبت ازدواج. اوس ضرورت د ښار او کلي مونږ ته هر د مرکز توزیع تذکره الکترونیکی کارت پروان با مراجعین سوالات است که کارشان در یک روز تمام میشه، در طول 1 ساعت یا 2 ساعت مکمل بایومتریک اجرا میشه، کارش خلاص میشه. تجدید عکس تذکره کاغذی با اساس اقاربش یا با 2 نفر ضمانت ما در این مرکز اجرا میکنیم و همچنین غرفه تحویلی عواید در میوند بانک ما در مرکز داریم که پیسهشان در اینجا تحویل میشه. د ساتنې وخت دی، غرونه او دښتې هم په تمازم غواړو چې دا تذکره واخلو. راغلي د مراجعه کړې د ټولو کارکوونکو نه مننه، موږ سره ښه چلند کوي، په اسانه توګه موږ ته تذکرې راکوي. نو هیله مې ده د ټولو وطنوالو څخه چې راشي دلته تذکرې ځان ته واخلي. برقي تذکرې په هر ځای کې لازمه دي، موږ لپاره اړینه دي برقي تذکرې چې ټولې واخلي. خاوره د جنګونو پر ځای د آبادۍ او رغونې وخت دی، خاوره د جنګونو پر ځای د آبادۍ او رغونې وخت